ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر غني کوو. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې افغان حکومت سولې ته بشپړه ژمنتیا لري، خو ټینګار یې کړی دی چې افغان دولت او ملت داسې سوله غواړي چې عدالت پکې تامین، مشارکت زیات او د خلکو ټول حقونه پکې خوندي شي. یاسین ضیا. ولسمشر محمد اشرف غني ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان لوی درستیز جنرال یاسین ضیا ته د غوره خدمتونو له امله د غازي وزیر محمد اکبر خان میډال د ورکړې ژمنه وکړه. احمد ضیا سراج. د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج ویلي طالبانو له امریکا سره د سولې د تړون پر ژمنو عمل نه دی کړی او لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکوي. دوی وایي طالبان غواړي د سولې خبرې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وځنډوي. مسعود اندرابي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي طالبان خپلو موخو ته د رسیدو لپاره هدفي وژنې کوي. هغه وایي طالبانو د راتلونکي کال لپاره د جګړې پوره چمتووالی نیولی. مرکچي پلاوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تخنیکي ستونزو له امله دوحې ته د حکومت د مرکچي پلاوي سفر سبا ورځې ته وځنډېد. امرالله صالح. امرالله صالح وایي نږدې 2000 کسان مو د کابل ښار د 5مې حوزې له اړوند سیمو راټول کړي او کورنیو چارو وزارت ته مو سپارلي. نوموړی وایي دغه کسان نه تورن او نه هم مجرمان بلکې هویت یې نامعلوم دی او په لوکس هوټلونو کې اوسېدلو یې شکونه را پیدا کړي. نانسي پلوسي. نانسي پلوسي یو ځل بیا د امریکا د استازو جرګې مشره وټاکل شوه. سید علم مسید. د پاکستان پولیسو تیره شپه په پېښور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ډاکټر سید علم مسید نیولی او وروستی خبر دا دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي دوی د خپلو حقونو غوښتنه کړې او هېڅکله د حکومت او ادارو پر ضد د سپکاوي ویناوې نه دي کړې. هغه زیاته کړې دا چې پاکستاني ادارې د حق غوښتنې چغې ته د سپکاوي نوم ورکوي خپله ستونزه یې ده نه د دوی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.